هیله چې ټول به روغه جوړه شي. راځو نن په دې ویډیو کې دا ښیو چې زمونږ درسونه یا د هر چا درسونه چې لیکچرونه څوک ورکوي، لکه نه مثلا د اووم ټولګي درسونه ته وایي مکمل پیدا کړم، یا د نهم ټولګي یا همداسې نور د هر شي درسونه یا مثلا سریالونه که نه پرله پسې برخې پیدا کړم. نو هغه طریقه څنګه ده چې په یوټیوب کې ټول مکمل چې چا ترتیب کړي که نه او په صحیح طریقه یې مونږ ټول پیدا کړو او ډاونلوډ یې کړو. راځو هغه طریقه درته ښیم. راځو لومړی به یوټیوب ته راسئ. مثلا زه دا خپل درسونه ښیم چې کوم مونږ اپلوډ کړي په دغه یوټیوب چینل کې. نو سرچ ته به ورسئ، دغه ژمن اکاډمیک سنټر به ووایي، مثلا دغه نوم به ورکړئ، دغه زما چینل ده مثلا ده. نو کله مو همدغسې هر چا چینل خلاص کړه نو دلته ګوره دغه یو هغه یې لیکلی ده پلی لیست که نه ده، دغه دې ته به راسئ. دې چې راغلی ګوره مثلا د هر یو څومره لیکچرونه چا ورکړي نو هغو ته یې خپله دغلته یو بیل فولډر یې جوړ کړي. مثلا دا ما هسې جوړې کړي دي. ګوره د اسلامي نظام، اخلاقي نظام درسونه 2 ویډیو ما پورته کړي، دغسې نور راواخله، دغسې وینډوز دي، د ورډ پروګرام چې دي دغه 14 لیکچره دي دا ما پورته کړي. اوس مثلا که دلته یې چېرته ووایه دغسې ګوره ټول لومړی لیکچر، دویم لیکچر، دریم لیکچر، دغسې څلورم لیکچر، دغسې ټول په ترتیب سره هر یو ښیي درته. نو که چېرته غواړئ چې دغسې په ترتیب سره ټول لیکچرونه یې پیدا کړئ نو دغه چې ته به راځئ پلی لیست او هغلته به دغلته خلکو تیار لکه چا چې پلی لیست کړي که نه نو هغه بیا موندلی شي، او چا چې نه وي کړی هغه بیا نسي کتلی، ځکه چې پلی لیست نه وي فولډر کې جوړ کړی نه وي نو بیا نه کتل کېږي. مثلا اوس دغه لیټس گو کتاب درسونه مونږ شروع کړي دي، دویم لیکچر یې مونږ اپلوډ کړی ده. نو همدغسې ترتیب سره له اول نه تر شپږم کتاب پورې ټول انشاءالله ژباړو او دغه به ټول درسونه ترتیب کېږي. اوس مثلا بیا که چېرته تاسو همدغه ویډیو ډاونلوډ کوئ که نه غواړئ چې همدغه ټول مسلسلوار مونږ ډاونلوډ کړو. اوس مثلا دغه 14 لیکچره دي د ورډ، نو تاسو به راسئ دغه 3 ټکي به ووهئ، دغه 3 ټکي ښکاري ګوره دا موږ چې کله ووایو دلته دا شیر علامه به ووایي، دا شیر علامه به ووایي. تاسو به لومړی نه اول هغه به هم خلاص کړئ دغه ویډمیټ زه به یې لینک په دې ډسکرپشن کې واچوم، تاسو هغه جنه ډاونلوډ کړئ. نو دغه لومړی تاسو هغه کوئ ډاونلوډ کړئ. نو دا چې کله اوس همدغه ورشیر مو که نه دلته به اوس ګوره مکمل دا هغه ټول لیکچرونه راسي. ګوره اول لومړی لیکچر، دویم لیکچر، دریم لیکچر، همداسې ټول به راسي او تاسو یې په ښایسته اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. مثلا دا ډاونلوډ د اول، د دویم، دریم لیکچر، څلورم، نو دغسې تاسو ښایسته ډاونلوډ کولی شئ په اسانه طریقه باندې او ټول درسونه په دغه طریقه باندې تاسو موندلی شئ. زموږ چینل د سره لایک او سبسکرایب کړئ او تر نورو ملګرو دغه ویډیو ورسوئ. السلام علیکم.